السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه کله سوچ کوم چې یاره مثال په تور باندې د ویډیوګانې کمې چې په دې سیټ باندې چلیږي نو زموږ د پاکستان عوام کم چې راشن دپاره دومره ځان باندې تکلیف تیری او دومره ټکل وال ټکول پکې کېږي او جګړې پکې کېږي. کله بهر ملک والا دا ویډیو ګوري نو هغوی به خاندي. مطلب خیران په دې باندې شم دا څنګه حکومت ته دی په کومه طریقه باندې دا راشن د خلکو ته فراهم کوي. هغوی به څه سوچ کوي زموږ ملک دپاره او زموږ خلکو دپاره. بهرحال څنګه چې تاسو ته پته ده چې حکومت اعلان کړی د فری وړو دپاره، بیا د هغې نه بعد فروټو باندې، نو فروټ خو بیا د سرو په بیه باندې دي. دا کوم فری اوړه چې دي د خلکو ته فراهم کوي نو اوړه بیا خلکو له په هغه طریقه باندې ورکړل چې د دنیا مړی پکې وشو او د دنیا خلک پکې زخمیان او ذلیله شو په دغې رش کې. یا 2 بورې دي یا 3 بورې دي، بهرحال خیر دی خو پرې که نه. نن سبا تاسو ته پته ده چې زموږ په ملک کې زموږ په پاکستان کې څومره مهنګایي ده او څومره غربت دی. نو ډېر د افسوس مقام دی دا زموږ دپاره. زه به صرف دومره ووایم، هغه خلک وایي که نه چې خدایه د لوږې نه مې مړ کې خو سوالګر مې نه کړي. هغې نه بعد تاسو به کتلی وي چې په ټول ملک کې د فروټو هنګامه ده جوړه شوې ده. په فروټو باندې بایکاټ لګېدلی دی، احتجاج شوی دی، مطلب فروټ مه اخلئ چې ارزان شي. نو دغه سوچ مې کو، ما وی چې کله روژه شروع شي نو په بار ملکونو کې دوبۍ یا سعودي به موږ واخلو نو هلته کې په روژه کې یو پیکیج لګي، مطلب چې څه قسمه ضرورت اشیاء ته هغه 50% اپ لګي. زار د پاکستان نشم چې په 200 روپے باندې یو سیز خرڅیږي هغه په 450 روپے باندې شي، په 450 روپے شي، او چې په 450 باندې کم سیز خرڅیږي نو هغه 1000 روپو ته ورسیږي. شاباس شي پکار دی پاکستان حکومت ته په دې خبره باندې. دا وګوره څومره د افسوس خبره ده. فروټ خو زه بیا هم قدرتي میوه ده، وس کېږي نو هغوی به واخلي، کني د فروټو نه ناروغېدن هم کېږي. حکومت له پکار دی چې لږ د غریب باندې خیال وکړي. بل خو هسې هم د سیټ کېدو نه دی. په دې روژه کې د لږ ډېر پیکیج ولګي نو زه روژه به په خیر تېره شي.